وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې یو کس کار کولو او ماښام ته نږدې په ګردو باندې درد راغی. ډاکټر ته چې لاړو، ډاکټر د 6 ورځو دوایي ورته ورکړه او ډاکټر ورته وویل چې ته به روژه نه نیسې، دغه دوایانې به استعمالوي. دی سوال دا کوي چې زه 6 ورځې روژه ونیسم او که ونه نیسم، ځکه ډاکټر خو وایي چې روژه به نه نیسې، دا دوایانې به استعمالوي. دا یاد لرئ حتی الوس او حتی الامکان چې څومره ممکنه وي د بیمارۍ په حالت کې که یو کس روژه نیولی شي نو روژه دې ونیسي، ځکه دا فرضي روژې دي، په نه نیولو باندې ګناهګارېږي. خو که یو کس سره خطره وي د هلاکت یا د مرض د زیاتېدو خطره وي، بیا په شریعت مطهره کې د روژې د خوړلو اجازت ورته شته دی. خو که یو ډاکټر مسلمان وي او د روژې اهمیت هم وي ورسره، او هغه مسلمان ډاکټر یو بیمار ته او یو مریض ته ووایي چې ته روژه مه نیسه، ځکه چې په دې سره ستا د هلاکت خطره ده یا په دې سره ستا مرض نورم سیوا کېږي او زیاتېږي، نو بیا دغې بیمار ته روژه خوړل دا جایز وي. خو چې کله بیا صحت ورته ورکړل شو نو د صحت په ورځو کې څومره روژې چې خوړلې وي د هغې قضا دې راوګرځوي. دا مسله تا تارخانیې هم لیکلې ده په 3م جلد کې صفحه 404 کې، او رد المحتار هم دا مسله ذکر کړې ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې بعضې کسان زموږ نه سمپلې وړي د کپړو، کراچۍ ته یوسي یا پنجاب ته یوسي او هلته بیا سمپلې کسانو ته وښایي، د هغوی سره سودا وکړي، بیا د هغې نه پس راشي زموږ نه هغه مال واخلي او په هغوی باندې خرڅ کړي. دی سوال دا کوي چې دغه معامله شرعاً درسته ده او که نه؟ دا یاد لرئ زموږ شریعت مطهره د خرید او فروخت دپاره اصول وضع کړي دي چې کله اخیستونکی او خرڅونکی د دغې دواړو په منځ کې یا په پیسو باندې د یو جانب قبضه راشي یا په مبیعه باندې په هغې مال باندې قبضه راشي، نو دا بیعه مکمله شوه. خو که په پیسو باندې هم د یو جانب قبضه نه راغلی، یعنی یو جانب پیسې نه ورکړي او بل جانب ورته مال نه ورکړی، نو دا نفس وعده ده، وعده د دوی په منځ کې، ځکه په یو جانب باندې هم قبضه نه ده راغلی. د سائل د سوال موافق کله چې د دوی تاسو نه سمپلې یوسي او هلته پنجاب یا کراچۍ کې هغوی ته وښایي چې دغسې مال زه تاسو ته راوړم، مقدار هم ورسره متعین کړي، ریټ هم ورسره متعین کړي، ټوله معامله مکمله کړي. دا د دوی په منځ کې یو وعده شوه، بیعه نه ده، نه بیعه مکمل شوې، ځکه که په یو څیز باندې هم قبضه نه وي، نه په پیسو باندې او نه ورته مال رسېدلی وي، دا د دوی په منځ کې نفس یو وعده ده. دا وعده بیا پوره کول پکار دي. نو کله چې هغوی بیا راشي تاسو نه د هغې مقدار مال اوچت کړي، هغوی ته یې ورسوي او د هغې نه پیسې واخلي او مال ورته ورسوي، نو اوس دا بیعه مکمله شوه. مخکې نفس وعده وه، نه په پیسو باندې قبضه او نه په مال. په دې وروستي صورت کې چونکې چې کله مال د دې ځای نه هلته ورته ورسي نو په مال باندې هم قبضه راشي، په پیسو باندې هم، نو دا بیعه مکمله شوه. دا بیعه اوس شرعاً درسته ده او جایز ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي بعضې کسان روژې نیسي خو تراویح نه کوي. د دوی په باره کې دوی سوال کړی دی چې دغه روژې نیول د دوی درست دي او که نه، ځکه تراویح نه کوي. د دې مسلې جواب پرون هم شوی و چې روژه د ځان ته عبادت دی او تراویح د ځان له عبادت دی. روژه فرض ده او تراویح د سنت مؤکده دي د صحیح قول مطابق. روژه د دوی درسته ده، که روژه دوی نیولې وي نو روژه یې صحیح ده، البته په تراویح نه کولو باندې دوی ګناهګارېږي. علامه شامی رحمه الله هغه وایي د سنت مؤکده په پرېښودو باندې ارتکاب د مکروه تحریمي راځي. هغه وایي دغه عمل حرامو ته نږدې دی. نو خلاصه د جواب ده روژه د دوی شوې ده، البته په تراویح نه کولو باندې دوی ګناهګار دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي موږ په جده کې اوسېږو، کله چې موږ د عمرې دپاره احرام تړو
نو د خپلې کمرې نه احرام وتړو او احرام واچو. بیا هلته پکې عمره وکړو، واپس چې راځو نو احرام دا په خپله کمره کې کوله وکړو. دی وی دا طریقه شرعاً ټیک ده او که نه. دا یاد لرئ چې څوک چې په جده کې اوسیږي هغوی به احرام هغه په جده کې هم اچولی شي. په کومه کمره کې چې دوی دي نو د هغې کمرې نه تاسو احرام تړئ، او بیا چې کله تاسو د عمرې اعمال پکې پوره کوئ او ادا کوئ، هلته چې کله سر کل کوئ یا سر ویښتان کم کوئ، د هغې نه پس که تاسو هلته احرام کولاوئ او خپلې جامې اچوئ او که کمرې ته پکې راځئ په احرام کې او کمره کې کولاوئ، نو ستاسو دپاره شرعاً درست او جایز ده دا طریقه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی. دی وایي صلات تسبیح کول په کوم وخت کې پکار دي؟ دا یاد لرئ صلات تسبیح دا نفل دی، او نفل دا د سحر لمانځه نه پس او د مازدیګر لمانځه نه پس نفل کول دا منع دي. دغه وختونو کې به یې نه کوئ. نو سحر لمانځه نه پس نفل کول دا منع دي، نو صلات تسبیح به هم نه کوئ تر هغې چې نور نه یې راختلی، او د مازدیګر لمانځه پسې به هم تاسې صلات تسبیح نه کوئ تر هغې پورې چې ماښام لمونځ دا نه وي شوی. او له دې نه علاوه 3 اوقات ممنوعه نور دي چې د نور راختو په وخت کې او د نور غورځېدو په وخت کې، او چې کله نور بالکل برابر شي د غرمې چې استوا ورته وایي چې زوال لا نه وي شوی، نو په دغې 5 اوقاتو کې تاسو صلات تسبیح نه شئ کولی چې نور راختل، نور غورځېدل او استوا چې نور بالکل نیمې ته ورسي غرمې ته، او د سحر لمانځه نه پس او د مازدیګر لمانځه نه پس دغې 5 اوقاتو کې تاسو صلات تسبیح مه کوئ. باقي چې په هر وخت کې کوئ نو نفل دی، تاسو یې کولی شئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې سرسایه دی نشي ویستی د غربت د وجې نه، د فقر د وجې نه. سوال دی دا کوي چې دی څه طریقه اختیار کړي. دا یاد لرئ سرسایه او صدقة الفطر دا په هغه چا باندې واجب ده چې هغه مالدار وي، هغه صاحب نصاب وي او هغه غني وي. په دغه وخت کې 2.5 تولې سپین زر د هغې قیمت چې څومره روپۍ جوړیږي د هغې تاسو پوښتنه وکئ. که دومره روپۍ د سره وي نو دی صاحب نصاب دی، دی به بیا په هر صورت صدقه فطر او سرسایه ده وباسي. لیکن که 2.5 تولې سپین زر یا د هغې قیمت د سره نه وي نو بیا دی صاحب نصاب نه دی، بیا سرسایه ویستل پې واجب نه دي، نه په ده باندې او نه د اولاد د طرف نه سرسایه نشي ویستی. البته په احادیثو کې د سرسایه ویستلو ثواب ډیر زیات دی. د دې وجې صحابه کرامو سره د غربت نه او د غریبۍ نه چې کله یې د سرسایه ثوابونه له رسول الله صلی الله علیه وسلم واورېده نو هغوی سرسایه ویسته، اگر چې پې واجب نه وه. خلاصه د جواب همدا شوه چې دغه کس چې غریب وي، فقیر وي، صاحب نصاب نه وي، نو سرسایه دې نه وباسي، سرسایه ویستل پې واجب دا نه دي.